کندوز کروندګر وایي غنم یې پاکستان ته قاچاق کیږي. لیدونکو ستړي مشه په موږ کړه تازه مهم خبر ته. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د هیواد د غنمو د تولید ډیره برخه کندوز ولایت تامینوي. د مال کندوز کې د آبي ځمکو د غنمو د راټولولو موسم پای ته رسیدلی او د للمي ځمکو د غنمو د راټولولو موسم پیل شوی چې د ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه هم للمي غنم جوړوي. خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. د کندوز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بازګران او سیمه‌ییز سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلیو او بانډو کې یو شمیر ناپېژانده کسان پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو د بازار له نرخه شل او 10 افغانۍ پورته غنم پیري او پاکستان ته انتقالوي. سیمه‌ییز سوداګر امیر خان محمد عمري چې له څو کلونو راهیسې د کندوز د غنمو مارکیټ کې کاروبار کوي وایي پاکستان ته په ورځ کې څو موټره د غنمو باریږي. یو من غنم په 1300 افغانۍ دی. نورو کلونه به دا وخت یو من غنم په 160 او 110 افغانۍ و. خو ساګ نرخونه نه دي راټیټ شوي. لامل دا دی چې ټول غنم بهر روان دي. دولت باید د دې مخنیوی وکړي ځکه خلک وږي دي. د چاردرې ولسوالۍ کروندګر 40 کلن احمد ګل وایي پاکستان ته د غنم قاچاق اندېښمن کړی دی. دغه نن هم د چاردرې ولسوالۍ پر سړک کې لوی ټیلر موټرونه ولاړ وو او غنم باریدل او نامعلوم لوري ته وړل کېدل. دا باید را کنټرول شي او خپل وطن کې ذخیره شي څو د اړتیا په وخت کې پر دهقانانو او مستحقو وویشل شي. د کندوز د ګلتپې ولسوالۍ یو کروندګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د بزګرو لاس بند وي. هر څوک چې پرې وار برابر شي خپل غنم پرې پلوري. دغه بزګران وایي هر ورځ لسګونه لوی لارۍ او ټیلر موټرونه د ولایت ولسوالیو او کلیو سیمو ته ځي او له کروندو د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. بلخوا د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه رسیدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژانده کسان نیولي وو خو ساګ په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي ازادي راډیو ته ویل پرته له شکه ښایي دغه ستونزه موجوده وي ځکه زموږ د بازار سیستم آزاد بازار دی. که یو پاکستانی او یو خارجي اتباع په مستقیمه توګه خریداري ونه شي کړای هغوی بیا د سیمهییزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي یې. خو که په دې اړه موږ ته کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي په اړه په وخت سره اقدام کوو او مخه یې نیسو. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندوز په نوم هم یادیږي. لیدونکو له ملته مننه ښې چاره.